د غني بریا داخلي خاینین او جاسوسان او خصوصا په ګاونډیانو اوربل کړی دی. ګاونډیانو ته اوس بیا خوب نه ورځي. ملګرو راځئ چې کوم هیواد ډېر وارخطا دی ویډیو تر اخره وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د غني بریا اعلان د پاکستانی استخباراتو زړه شین کړ. د افغانستان په ټاکنو کې د ولسمشر غني بریا په پاکستان کې د پی ټی ایم مشرانو خوښ کړل، خو د یاد هیواد په یو شمېر پاکستاني چارواکو یې اور بل کړی دی چې د هغې له ډلې د آی اس آی له لورې روزل شوی تورن مشر خبریال او سیاسي شنونکی حامد میر هم د غني په بریا سخت خفه دی او په احساساتو کې د غني پر ضد ټویټ کړی دی. حامد میر د ولسمشر غني او امرالله صالح پر ضد په خپل ټویټ کې لیکلی دی: افغان ولسمشر محمد اشرف غني او امرالله صالح په افغانستان کې هیڅ حیثیت نه لري، بلکې دوی د خپلو بهرنیو بادارانو ګوډاګیان دي چې واک ته د رسیدو سره سم به هغه سره ترسره کړي چې د افغانانو باور به پرې مات کړي. د حامد میر په دې احساساتي ټویټ په تبصرو کې د افغانستان د خلکو سربیره په یاد هیواد کې پښتنو هم بېلابېلې تندې نیوکې کړې دي چې نوموړي په یاد ټویټ بیرته پښیمانه کړی دی. سیاسي شنونکي حامد میر چې په پاکستان او نورو سیمو کې د آی اس آی له لورې روزل شوی استخباراتي شخص بلل کیږي چې له مودو راهیسې د یو خبریال په نوم خپل استخباراتي چارې پر مخ وړلې. د محمد اشرف غني تر بریا وروسته په یاد هیواد کې سیاسي شنونکي سخت وارخطا دي. دوی د ټلویزیونونو له لارې سخت جنجالي بحثونه پیل کړي دي. دوی د غني تیره 15 کلنه دوره ګټوره نه بولي او وایي چې د پاکستان اقتصاد له سقوط سره مخ کړی و. یادو سیاسیونو د هر اړخیزه بحثونو کولو وروسته دا ومنله چې ولسمشر غني بیا واک ته ورسېدل د پاکستان په تاوان دي او وایي چې یاد هیواد به په راتلونکو 15 کلونو کې له سختو بنیادي مشکلاتو سره مخ کړي. په بحث کې یادو تقاعد شوي پوځي جنرالان او افغانستان په ټاکنو کمیسیون هم تورې پورې کړ چې ګواکې عبدالله په سږنیو ټاکنو کې ګټونکی دی، خو د کمیسیون له لورې ورسره درغلي شوې ده او غني بریالی اعلان کړی دی. دغه شنونکي د ولسمشر محمد اشرف غني تیر حکومت ته په اشارې سره ویل د پاکستان په تجارتي بندرونو لکه کراچۍ تکیه کمه شوې ده او د افغانستان ټول پام هوایي دهلیزونو او چابهار بندر ته اوښتی دی چې په دې توګه پاکستان له ستر تاوان سره مخ شوی دی. د یادولو ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د ټاکنو پر مهال پوره هڅه وکړه څو افغان ولسمشر له صحنې وباسي، خو وسه یې ونه رسېدله چې په مقابل کې غني لا هم بیرته خپل جمهوریت قوي کړ. ولسمشر غني تیر ماښام په ار کې یوې غونډې ته او ملت ته وینا کوله. ویل چې موږ اوس د تیارو نه د رڼا پر لوري روان یو، له بې باورۍ نه د باور پر لوري روان یو او له بې اتفاقۍ نه د ملي یووالي پر لور روان یو. ولسمشر غني ویل چې دولت او سیاست زما لپاره د خدمت وسیله ده او ملي یووالی رامنځته کول مې هدف دی. هغه وویل چې افغان پاسپورت باید ارزښت ولري او افغانان په نړۍ کې په میړانه وګرځي. هغه وویل چې زه ستاسې خادم یم ځکه ولسمشر د ملت تر ټولو ستر خادم دی او د دولت جوړونکو ټیم ستاسې خادم دی. هغه وویل دولت جوړونکی به داسې یو دولت رامنځته کړي چې ټول افغانان به پکې ګډون ولري. ولسمشر غني وویل چې زموږ حوصلې پراخ دي او ټول افغانان به په یو ډول په حکومت کې ګډون ولري. هغه د ملي امنیتي ځواکونو او شهیدانو نه هم مننه وکړه. ویل چې ټول زموږ یاد دي ځکه دا د همدوی برکت دی چې نن دلته جمهوریت تامین شوی دی او دا جمهوریت به دوامداره وي. هغه وویل چې دوی د جمهوریت ساتونکي دي او موږ پرې ویاړو. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډ خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.